سلامونه او احترامات ملګرو. په دې خپل پودکاسټ کې مولانا خانزیب صاحب غسته دي ځکه چې مولانا خانزیب صاحب یو دینی عالم دی، اسلامي سکالر دی، نو هغه په دې موضوع باندې ډېر ښه پوهیږي او زما خواهش هم دا و چې مولانا خانزیب صاحب زوالمه چې ولسته د دغه مذهبي زاویې نه قوم پرستی بیان کی چې قوم پرستی څه شی دی، ملت پالنه څه شی دی. ډیره مننه یوسفزی صاحب. سلامونه احترامات ټول اوریدونکو ته. خو د قام تصور چې کوم دی دا په اسلام کې 1400 کاله وړاندې هم موجود و. خدای پاک وایي چې ما یو پیغمبر خپل امت ته خپل قام ته نه دی رالیږلی مګر د هغې په خپله مورنۍ ژبه کې مې رالیږلی دی. نو دغه مشترکات چې کوم دی ګوره قرآن هغې ته اشاره کوي د قبیلې او شعب و شعوب په شکل کې. قرآن وایي خدای پاک وایي تاسو ما قبیلې قامونه جوړ کړي وایي او د څه لپاره من چې په دې جدید نشنالیزم کې د شناخت مسلې لرازو یا د آیډنټیټي د کرایسس چې موږ مخامخ نو قرآن څومره واضح موږ ته وایي. قرآن وایي لتعارفو چې شناخت هم راشي. شناخت نو تاریخ نه خبر نه دی چې مولانا آزاد غوندې سړی چې کوم دی څنګه د یو سیکولر کانګرس 2 ځله صدر پاتې کېږي او د هغې سره هندیت هم زه ویاړ ګڼم چې دا هم زما شناخت دی ځکه دې شناختونه زماني اخیستي دي. نو مولانا آزاد وایي چې دا ارتقایي پړاوونه راغلي دي په نړۍ کې چې کوم د انساني ټولنې سماجي ارتقا راغلی ده. نو په دغه سماجي ارتقا کې دا ټول شناختونه په زرګونو کلونو زیاره د محنت په نتیجه کې انسانانو پیدا کړي او قبول کړي دي. دا خو هغه حوالې زه د اسلام دغه تیر دور په حواله وړاندې کوم چې منګلوي کړلې او اوس راپاڅې فرعون ته وایي چې خدای مه جوړېږه، دا خدای مه جوړېږه. تاسو خبره وکړه دې کې بله لطیفه اشاره د موسی علیه السلام د فرعون دا خدایي ماتول غواړي، دا قام ازادول غواړي په دې شکل ځکه د هغه خدایي ماته نه شي نو قام خو غلام دی. سلامونه او احترامات ملګرو. کله چې ستا وطن ته، ستا علاقې ته، ستا خاورې ته د بل هیواد نه یا د بل وطن نه خلک راځي او خپله سرمایه راوړي او ستا په معاشره کې هغه په ستا په ټولنه کې هغه انټیګریټ کیږي نو ستا فرض دا جوړیږي چې ته دغه سړي ته، دغه اجنبي ته پروټیکشن ورکړي، د ده د مال او جان او د ده د عزت او د ابرو او د ناموس حفاظت ته وکړي. خو که فرض کا ستا هیواد ته یو کس راځي یا د بل هیواد خلک راځي یا بل یو قوم راځي، یو طاقتور قوم راځي، ستا مال لوټي، ستا وسایل لوټي، ستا ذخایر لوټي، ستا سیاسي استحصال کوي، ستا سره امتیازي سلوک کوي، ستا په کور او ستا په دروازه باندې راخیږي، ستا د قوم استحصال کوي، ستا د خاورې د وطن مالونه لوټي، نو د دغه خلکو په خلاف باندې چې ته خاموشه پاتې شي نو دغې ته ویلی کېږي غلامي. او که چېرې ته د دغسې اپریشن خلاف، د دغسې محکومیت خلاف ته راپاسې نو دغې ته بیا ویلی شي ملت پالنه، هم دغې ته ویلی شي قوم پرستي. تاسو ته به معلومه وي د کله نه چې انګریز راغلی دی، بلکې د انګریز نه مخکې د کله نه چې مغول راغلی دي، د مغولو نه دغه پالیسي بیا انګریزانو ته ترانسفر شوه، د انګریز نه دا پالیسي بیا د پاکستان ریاست ته پاتې شوه چې د اوسه پورې دغه پالیسي دوام کوي او د پښتنو په قسمه قسم طریقو سره استحصال کیږي. د دغه استحصال د پاره چې کوم ګوندونه، کوم خلک اواز اوچتوي نو د بده مرغه زموږ په ټولنه کې بیا داسې خلک دي هغې ورته بیا رنګ د نسل پرستۍ ورکوي، هغې ورته رنګ د فاشیزم ورکوي، هغې ورته رنګ د تعصب ورکوي، ځکه چې دوی غواړي چې ستا دغه اواز خاموشه کړي او د هغې نه پس ستا وسایل، ستا ذخایر ولوټي او ستا قوم غلام جوړ کړي. نو موږ نن په دې خپل پودکاسټ کې مولانا خانزیب صاحب اغوستی دی ځکه چې مولانا خانزیب صاحب یو دینی عالم دی، اسلامي سکالر دی، نو هغه په دې موضوع باندې ډېر ښه پوهیږي او زما خواهش هم دا و چې مولانا خانزیب صاحب زوالمه چې ولس ته د دغه مذهبي زاویې نه قوم پرستی بیان کی چې قوم پرستی څه شی دی، ملت پالنه څه شی دی. نو زمون سره مولانا خانزیب صاحب موجود دی او نور خبرې به مولانا خانزیب صاحب کوي او دا موضوع به مخ په وړاندې وړي. مولانا صاحب ډېره مننه چې وخت هم راکړو. امید لرم چې اورېدونکي او کتونکي به زموږ دا غږ واوري او ستاسو د اواز به هغې ته ورسي. مننه. ډیره مننه یوسفزی صاحب. سلامونه احترامات ټول اوریدونکو ته. ډیره مهمه سکالو دا تاسو مخې ته راوړله او یقینا چې ضرورت هم دی په دې وخت کې د پښتني ټولنې دننه د داسې بحثونو
داسې سوالونو پورته کولو چې په ظاهره باندې خو پښتنو ته هر یو مسله هر یو څیز د اسلامی دلیل په شکل کې وړاندې کړی شي، خو چې کله به د هغې لټون وشي د هغې شاته لاملونه په ګوته شي، نو د هغه سوچونو فکرونو شاته به تاریخي او سیاسي مغالطې جوړې کړل شوي او صرف مقصد پکې دی چې د قامونه د ولسونه دا د خپل حقوقونه د خپل وطن نه بې خبره وساتي، ناخبره وساتي او د دې فکرونه سوچونه دا په نورو وطنونو په نورو سیمو او په نورو حقیقتونو پسې وتللی شي. یو دوه خبرې ډېرې مهمې دي او زه به دې سوال ته رانږدې کېږم، دې جواب ته به رانږدې کېږو، لږ تفصیل به دغه خبره واخلي. هغه دا ده چې د اسلام په حواله باندې په کار دا ده چې کله هم موږ خبره کوو نو د اسلام د فلسفې بنیادی چې کوم حکمت دی او د هغې په نتیجه کې د اسلام ټوله فلسفه ولاړه د 1400 کاله 1400 کاله وشو، نن هم ژوندی ده. نو هغه دا ده چې اسلام دا یو عالمگیره فلسفه ده د انسانانو د نړۍ او د ټولو نه زیات د هر یو ازم د هر یو فکر په مقابله کې اسلام د قانونو د حقوقو د حاصلولو د ملکیت په بنیاد باندې د ټولو نه کلک ملاتړ او غږ پورته کوونکی دی. د دې سره مهمه بیا دا هم خبره لازمه ده چې موږ وایو چې اسلام تر قیامته پورې دین دی او اسلام عالمگیر دین دی. نو د دې سره دا خبرې تړل شوې دي چې اسلام د نړۍ د ټولو کلتورونو سره سمون راولي، تصادم نه راولي. د تهذیبونو د تصادمونو چې کوم دی د اسلام بنیادی مفکوره او فلسفه دا خلاف ځکه ده چې موږ ګورو چې اسلام خوراله د عربو په خاوره کې پر ټولو نه زیات اسلام دا په افریقا کې دی، اسلام په انډونیشیا ملیشیا کې دی، اسلام چې کوم دی دا تر منځنۍ ایشیا سنټرل ایشیا تر امریکا او جزایر غرب الهند رسیدلی دی. دا مختلف النسل ټولنې د انسانانو دای پکې راغونډې کړي دي. نو د دې حقیقت دا دی چې اسلام که چېرته د نړۍ کلتورونه د منځ نه وړلې، قانون تحلیل کولې او د قانونو د حقیقتونو نه انکار کولې، نو د هغې په نتیجه کې به اسلام د جزیرة العرب نه راوتلی نه، په عربیت کې به دننه هغه بند پاتې شوی وي. موږ ګورو چې په افریقا کې هم مسلمان دی، د عربیت کلتور هم دغه شته، د عربیت د افریقانیت اقامیت هم دغه پاتې دی. په انډونیشیا ملیشیا تر د مشرقي بعیده پورې او د سنټرل ایشیا او د یوروپ پورې قانون اسلام منلی دی، خو د هغې کلتورونه هم په ځای دي، د هغې ژبې هم په ځای دي او دغه حقیقتونو په رڼا کې اسلام تر ننه پورې مزل کړی دی. دویمه مهمه خبره دا ده چې کله موږ د قام او د قامیت بحث ته راځو نو د قامیت یا د نشنلیزم د ملت پالنې دا کم فکر چې کم دی، کومه مفکوره چې کومه ده، دا خو چې کله 15مه 14مه پیړۍ په دې کې بدلونونه رال په نړۍ کې او جدید نړۍ مخې ته راځي، په ساینسي بنیادونو باندې ودرېږي او ډېر انقلابونه او دورونه په دې کې راغلي، نو د قامیت دا مفکوره په نوي شکل کې دا دغه پوسټ نشنالیزم په نسبت باندې په دغه وخت کې مخې ته رااله. خو د قام تصور چې کوم دی دا په اسلام کې 1400 کاله وړاندې هم موجود و. هغه زمانه ده چې اسلام کله راغلی دی چې لا د قامیت یعنی ستنې او چوکاټونه خو نه دي ولاړ، خو قامونه شته دي، قبیلې شته دي او دغه دور بیا د قبایلیت دی د یا د ټرایبلیزم دور دی. په دغه زمانه کې اسلام خپل د آفاقي او د عالمگیر فکر په بنیاد باندې مزل کړی دی. نو څېړنه دا ده، عبدالعلي غرغشتي په یو کتاب کې وایي او زمونږ ډېر مفسرین همدا ذکر کوي چې په قرآن پاک کې 240 کرته خدای پاک د قام ټکی ذکر کړی دی، د قام ټکی ذکر کړی دی، د نیشن ټکی ذکر کړی دی. یعنی لومبیا خبره موږ په اسلام کې دا ثابتو چې د قام نه په اسلام کې انکار نشته دی. که انکار چرته وي نو قرآن به 240 کرته، یعنی دا دومره زیات تکرار دی چې دا 240 کرته به خدای پاک د قام ټکی نه ذکر کولې. د قام دا وجود دومره ستر او سپېڅلی حقیقت دی. هر یو پیغمبر چې راغلی دی نو که قرآن موږ ګورو نو هر پیغمبر په یا قومي سره غږ کړی دی خپل ولس ته. اوس نن چې کوم موږ جدید نشنالیزم ته به راځو نو د جدید نشنالیزم تقسیم دا د مذهب په بنیاد باندې نه دی بلکې دا د خاورې په بنیاد دی او دا علماء دیوبند فکر او نظر مو چې کله د هند ویش کېدلو او ډیر صحیح نظر خو اقبال هم نه منلو او مطلب دا چې نړیوال زورور هم نه منلو. نو حسین احمد مدني صاحب یو ورځ ویلي د دیوبند یو ستر عالم دی
چې قامونه په وطنونو باندې جوړیږي، قامونه په مذهبونو نه جوړیږي. او د هند ماتول مقصود نو دوی ویل نه په مذهبونو باندې قامونه جوړیږي. نو نتیجه دا ده چې نه قام جوړ کو نه مذهب جوړ کو. دا غیر فطری فکر دلته کې راوستلو او دا غي نتیجه دا چې نیم پاکستان په بنگال کې ورډوب شو. دا ځکه چې تا په زور باندې قام جوړولو. او مغالطه دا ده چې ته پاکستانیت یو قام جوړې او دلته قومیت نېشنلزم دا اسلامي هم دی، دا ټیک هم دی چې د پنجاب د بالادست طبقه د لپاره ته قومیت تشکیل کې. پاکستانی نېشنلزم جایز دی. پاکستانی نېشنلزم کنه پاکستانی ایک قوم ہے، اردو ایک قومی زبان ہے گنا، او یہ پختو او پنجابی او سرائکی علاقائی زبانیں ہیں. نو کته پاکستانی قومیت معنی کنه دا بالکل بینی اسلامی دی. او کته پختون قومیت یاده، کته سندھی قومیت یاده، کته بلوچ قومیت یاده، کته سرائکی قومیت یاده، نه قومیت نېشنلزم کو پر دی، د اسلام په ضد دی. یعنی دلته دې مغالطه ته وګوره چې په اسلام کې تا قومیت مسترد کو. قام خو نشي مسترد کول، قام خو قرآن منلې دی. د قومیت د ټکی کې جګړه ده، د قومیت ټکی کې. نو چې ته قومیت پاکستانیت قومیت منی، نو تا قومیت پښتونولۍ په شکل څنګه نه منی؟ د دې نه څنګه انکار کوي یا دې ته څنګه غیر اسلامي وي؟ نو لانجه ستونزه په دغه ځای کې جوړه ده چې د اسلام دغه دور چې کوم دی چې کله قرآن نازلیږي او قرآن تعبیر کوي د قانونونو، هر پیغمبر خپل ولسته په یا قومي سره غږ کړی دی. ما دا خبره کوله چې قانونه په خاوره باندې جوړیږي، په جغرافیه جوړي، په مذهبونو نه جوړیږي. نو دا زره قرآن په حواله باندې هم. نو ګوره هر پیغمبر چې आवाज کوي خپل ولسته یا قومي، نو په دې یا قومي کې د ټول ولس غیر مسلمه دی. زیاتره ولس دا د فکر د فلسفي خلاف دی. یعنی پیغمبر علیه السلام عرب قریش ته په یا قومي سره غږ کوي او اسلام خو نه دی منلی. او د خدای پیغمبر ته به موي زما قامه، هود علیه السلام به موي زما قامه، ابراهیم علیه السلام به موي زما قامه. د دې وجه نه چې کوم د ریاست مدینه او د يهودو پر پمنس کې کوم اګریمنت شوی تاریخي طور تقریبا 250 چې کوم نکات پاغي کې راغلي دي. نو دا خبره موږ په دې بنیاد باندې ودرو چې دا قومیت د مذهب په بنیاد باندې نه دی، دا ان بینه د اسلام داور د اسلام هغه ثبوت او حواله په دې باندې شته دي. نو د ریاست مدینه چې کوم تړون شوی دی د يهودو او د مسلمانانو په منځ کې د عمر فاروق په وخت کې، نو پاغي کې یو نقطه شامل ده د يهودو په حواله په چپټر کې یو ټکی شامل دی. زمون تم مورخینو نقل کړي، د سیرت نگارو نقل کړي چې ان يهود بني او امه مع المؤمنین. د بني او په يهودو دا د مسلمانانو د قومیت نه، دا د ریاست مدینه د اګریمنت په چپټر کې یو تاریخي برخه ده. یعنی يهودي د مدینه د ریاست د نه د قومیت برخه ګرځولې ده، ځکه د مدینه ریاست خو د ولسونو تحفظ راوستي. اوس په دغه ولس کې يهودیم دي، په دغه یو ولس کې نورم مذهبونو ډلو والا شته دي، نور مانون کې په کې د ادیانو شته دي. او د ریاست مدینه لاندې چې کوم قومیت رااله، نو دا د مذهب په بنیاد باندې نه، بلکې دا د خاورې د سټیټ په بنیاد باندې و. بل حواله دار چې ګوره څومره پیغمبران خدای پاک را لېږلي دي، بیا د قومیت په بحث کې به موږ دا وایو. دا په دې تاسو زبزیب خبرې وایي چې د قومیت په تعریف کې پیژندنه کې ژبه چې کوم دی کلتور دا ډېر مهم دی. نو د ژبې نه اسلام انکار نه کوي، دا دومره بنیادی توکی دی. نو قرآن کې د دې قومیت د دې توکي په حواله باندې دومره مضبوطه خبره ده چې وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه. خدای پاک وایي چې ما یو پیغمبر خپل امت ته خپل قام ته نه دی را لېږلی مګر د هغوی په خپله مورنۍ ژبه کې مې را لېږلی دی. پیغمبر خو په مورنۍ ژبه کې راځي که نه، خو د وخت نصاب په مورنۍ ژبه کې څوک نه مني، د وخت میډیا په مورنۍ ژبه کې څوک نه مني. د وخت تاریخ یعنی د پیغمبر نه دا ډېر لوی دی چې خدای پیغمبر قام ته په خپله ژبه کې را لېږي. او مطلب دا دی چې د هدایت او د پوهاوي خبره د دې سره تړلې. پیغمبر خو ولس پوهې کوي که نه، قام پوهې کوي. نو چې قام پوهې کوي نو قرآن وایي چې د دې لپاره د قام ژبه ضروري ده. نو ځکه خدای پاک هر پیغمبر چې کوم دی دا دغه قام په ژبه باندې را لېږلی. دا خو د قام بحث دی چې په اسلام کې په قرآن کې د قام د دې ټکي نه انکار نشته. بله یو حواله مهمه د قرآن د نه چې موږ وایو وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا. یعنی دا د قرآن ډیر واضح او صریح آیت دی چې خدای پاک وایي چې تاسو ما قبیلې قامونه، شعوب شعب د قبیلې په نسبت یو غټه ډله، یو غټه اتحادیه،
نو په عربو ټرایبلیزم کې به د قبیلو اتحادونه جوړېدل. قومیت هم د قبیلو نه، یعنی د یو نسل په بنیاد خو قومیت نه جوړیږي کنه، مختلفو نسل هم راغونډېدلی شي، مشترکات په منځ کې پکار دي. نو دغه مشترکات چې کوم دی ګوره قرآن هغې ته اشاره کوي د قبیلې او شعب و شعوب په شکل کې. قرآن وایي خدای پاک وایي تاسو ما قبیلې قامونه جوړ کړي وایي، خو د څه لپاره؟ موږ چې په دې جدید نشنالیزم کې د شناخت مسلې له راځو یا د آیډنټیټي د کرایسس چې موږ مخامخ یو، نو قرآن څومره واضح موږ ته وایي. قرآن وایي لتعارفو، چې شناخت هم راشي. شناخت ګوره زمونږ اوس وخت مسله خو دا راکنه چې په اسلام هم نه خبره، په دین خو مونږ نه خبر، دین خو مونږ چاته پرېښی دی. نو چې بیا یې راته څنګه وویلو چې کم طرف نه رانه غوږ ووالو، مونږ وایي دا اسلام دی. قرآن وایي چې قبیلې قامونه تاسو د دې لپاره ضروري وایي چې پیژانګلو هم راشي، پیژانګلو شناخت هم راشي. نو زمونږ ساده چې کله تک د دې شناخت بحث اوري، کم زمونږ دینی پوهان خبره کوي، نو وایي شناخت معنی دا چې ستا د پلار نوم سره یو، نیکه نوم دې سره یو، بس دا شناخت دی او پلانې مې قبیله ده. نه، شناخت دا په ډیر مضبوطو بنیادونو باندې ولاړی. شناخت سره پیژانګلو، شناخت دا ستا په خاوره باندې ولاړی. شناخت چې کوم دی دا ستا د وسایلو په اختیار باندې ولاړی. شناخت چې کوم دی دا ستا په کلتور او تاریخ باندې ولاړی. تعارف دی که نه؟ پیژانګلو ده. نو پیژانګلو به په کوم شکل راولي؟ په پردي خاوره خو ستا شناخت نه جوړېږي، ته خو کډوالي. د کډوال قام شناخت نه وي. شناخت د هغه قام چې دا په خپله خاوره باندې مالک دی او ناست دی. د عربو شناخت شته انکار دی نه کوو، د امریکې شناخت شته انکار دی نه کوو، د هندوستان شناخت شته انکار دی نه کوو. زما د دې شناخت نه ولې انکار دی؟ اصل ستونزه دا ده، اصل سوال دا دی. نو زما مقصد دا دی چې دویمه حواله په دې بنیاد باندې چې د قامیت نه هم په اسلام کې انکار نشته دی. نو د قامیت د حوالې دپاره قرآن موږ ته لتعارفو ویلی دی. نو تعارف به زما اله کېږي چې زما خپله خاوره موجود ده، زما خپل وسایل موجود دي، زما خپل کلتور موجود دی، زما خپل ژبه موجود ده، او وویل چې دا پلانې د پلاني وطن دی، نو دا به پیژانګلو راشي. دا پیژانګلو نشته، نو دا قام د شناخت د بحران سره بیا مخ دی. دا لازمي ده. یو بل حواله سبزی صاحب زه د مولانا ابوالکلام آزاد په حواله ورکوم، د جدید نشنالیزم د دې فکر په حواله باندې. زما په خیال باندې د آزاد مولانا آزاد د لیول عالم چې کوم دی دا په تیر 1500 کاله کې نشته په اسلامي هسټري کې، چې هغه څومره کلیر دی. اختلاف وسکیدې شي په ډیرو خبرو کې، او په ډیرو خبرو کې هغه چې کوم دی د جدید متمدن نړۍ کره کتنه کړې ده او د انقلابي تحریکونو برخه پاتې شوې، تر دې پورې چې د سیکولر کانګرس 2 ځل صدر پاتې شوی دی. باندې اکثر خلک دا پوښتنه کوي، اعتراض کوي ته په نېشنل پارټۍ کې ولې کنه، یا وایي ته څنګه د نېشنلانو سره. نو تاریخ نه خو خبر نه دی چې مولانا آزاد غوندې سړی چې کوم دی څنګه د یو سیکولر کانګرس 2 ځله صدر پاتې کېږي. ما نن د مولانا حسین احمد مدني یو کتاب کتو، نقش حیات، نو هغې کې هغه لیکي چې زه ویاړ کوم په دې باندې چې زه د کانګرس رکن وم او رکن پاتې شوی یم. مسلې دا دي مغالطې جوړې دي، مغالطې جوړې دي، او په مغالطو کې کم علمي ده، کم فهمي ده، او پردي تعبیرونه په موږ باندې راتپل شوي. نو مولانا ابوالکلام آزاد یو کتاب لیکلی اسلام او نېشنلزم. نو دا خو د هغه دور حواله ده په 1901 کې چې نیشن سټیټ راځي او نړۍ سلطنتونه ماتیږي، امپایر یې ځي د منځه، واړه واړه ریاستونه راځي. نو ابوالکلام آزاد مولانا دا دغه وخت شاهد دی د دې نړۍ. نو مولانا ابوالکلام آزاد نه د یو وګړي، د یو ټولنې، د افرادو او د قام ملت نه شناختونه ذکر کړي دي په اسلام او نېشنلزم کې، چې په دې باندې د ولسونو پیژانګلو ولاړه ده. هغې د دې نه رانیسي لومبی پیژانګلو ستا د مور د غېږ نه روانه شي. امویت ورته ویلی کېږي، موروالی، بې ابوت دی، د پلار سلسلې ته راشي، بیا دغه سلسله چې کوم دی په ټولنه کې په وړه قبیله ور بدل شي، په هغې شناخت بیا ورو. نو تقریبا په 8مه درجه کې مولانا ابوالکلام آزاد د اسلام په رڼا کې د قامیت حواله چې کوم دی دا د بطور شناخت وړاندې کوي چې قامیت نېشنلزم. نو مولانا آزاد وایي چې زه ویاړ کوم چې زه هندی یم، او دا هندیت دا د دې په ضد باندې نه دی چې زما نه د اسلامیت والي، زما نه د حجازیت سره مینه والي. اسلامیت هم زما دی، حجازیت هم زه ویاړ ګڼم، او د هغې سره هندیت هم زه ویاړ ګڼم چې دا هم زما شناخت دی، ځکه دې شناختونو زماني اخیستي دي. نو مولانا آزاد وایي چې دا ارتقایي پړاوونه راغلي دي په نړۍ کې، چې کوم د انساني ټولنې سماجي ارتقا راغلی ده.
نو په دغه سماجی ارتقا کې دا ټول شناختونه په زرګونو کلونو زیاره د مهنت په نتیجه کې انسانانو پیدا کړي او قبول کړي دي. دا خو هغه حواله زه د اسلام دغه تیر دور په حواله وړاندې کوم چې په دې باندې زمونږ ذهن خلاص شي چې د قامیت د مقدمه چې کومه ده دا نه مارکسیزم دی، دا نه لیننیزم دی، دا نه کمیونیزم دی، او مطلب دا دی دا نه کپیټالیزم دی، بلکې دا د شناخت او د قانونو د حقوق مقدمه ده او د ولسونو د نجات او د خپلواکۍ لارې په دې کې تړلې ده. نو چې د ولسونو د نجات او د خپلواکۍ خبره کوو نو په قرآن کې موږ ته د هغې حواله موجود ده چې موسی علیه السلام یو تاریخي پیغمبر دی د بني اسرائیل او په قرآن کې د ټولو نه زیات ذکر د موسی علیه السلام دی. اوس غم دا دی کنه چې د موسی علیه السلام خبره قصه خو تمثیلي ده، تا ته څه اشارات کنایات په هغې کې ښودل کېږي چې ته د اوس زمانې دپاره حقیقتونه معلوم کړي. نو دا موږ صرف د مړ پیرون قصه د هغې نه جوړه کړه. پیروان دی او جادوګر دی او مقابله ده او موسی علیه السلام دی او امسا واچول او قصه په دې ځای ختمه نه. د موسی علیه السلام د امسا کمالی نه وه، د موسی علیه السلام د امسا شاته کوم قوت ولاړو، کمال د هغې و. یعنی په تش لرګي نه هم ته څه نشي کولی، په تش ټوپک نه هم ته څه نشي کولی. ځکه موږ دې پښتنو ته وایي دا ټوپک ډېر جګ جګ کوی مه چې زور یې شاته نه وي. د موسی علیه السلام امسا ده خو د دې شاته خدایي زور دی. ګوره خدای پاک بار بار وایي خدای پاک بار بار موسی وایي امسا وغورځوه. دا اشاره ده چې ستا د دې ظاهري علامت شاته زور دی، خدایي زور دی. د دې زورونو نه خو انکار نشه، مادیت دی، د مادیت زور نن سبا په دې حقیقتونو کې به مني. نو موسی علیه السلام فرعون له چې راځي نو د موسی علیه السلام قام دی بني اسرائیل د شام نه هجرت شوی مصر ته راغلي دي. په مصر کې زمانې تیرې شوي کډوال قام دی، قبطین او فرعونین غلامان کړو چې څه جبر او زور دا په بني اسرائیلو کېدلو. موسی علیه السلام خدای د نجات دپاره د اتل په شکل باندې راوست. نو موسی علیه السلام فرعون ته دوه خبرې کړي، یو دا چې د خدایتوب دعوه مه کوه، انسان یې، ته م انسان یې، زم خدایتوب دا ستاسې نه ښایي. دویم ان ادو الی عباد الله، زما قام د خدای بندگان آزاد که زما سره. ګوره موسی علیه السلام د قام د ازادۍ فلسفه 4000 کاله پخوا په قرآن کې موږ ته دا واضحه ده. دلته اوس زه یو خبر ریپیټ کوم، دا موضوع به دغه ځای نه چې روانه وي. زه دا تقریبا دا 10مه میاشت روانه ده. زه جیوستیولوژي چې ورته جیوستیولوژي د یهودي مذهب چې کوم دی دا زه سټډي کوم. په دې کې زما بلا خلک هیلپ هم کوي. زما سره دا شاته چې په دې المارۍ کې پورې چې دی دا هیبرو چې کوم تورات دی، هیبرو دې ته تناخ وایي په خپله هیبرو ژبه کې، دا راسره هم پروت دی. دا تاریخ زه سټډي کوم. زه یو ځای کې کنفیوز وم، ما وی زه که فرض کا تیر ما پوسټونه هم کړي په دې حوالې سره، پخوا هم په دې حوالې سره ما پوسټونه کړي او کومې زه دا پوسټ کومه کومې خبرې چې په دې پوسټ کې لیکم او دا بیا په قرآن کې نه ثابتې، په احادیثو کې نه ثابتې، د اسلام درونه نه ثابتې. نو دلته خو بیا هر سړی فتوا ورکوي، تاسو ته معلومه ده هر سړی چې دی په تا باندې خط جاري کوي. نو د دغې یېرې نه زه لږ خاموشه پاتې شوم. څومره تورات هم اسلامي، تورات هم آسماني کتاب دی، دا موږ منو، د هر مسلمان په دې باندې عقیده ده، ځکه چې په قرآن کې بار بار ذکر کېږي چې ما مذهبونه انسانان ته رالیږلي دي او بیا د تورات ذکر کوي، د زبور ذکر کوي چې دا زما لفظونه دي، دا خدای پاک لفظونه دي چې د دنیا ته رالیږلي دي وخت په وخت باندې. بیا چې په دې کې کوم چینج شي خو بیا له خبره ده، خو پرله پسې په دې تورات کې چې د هر پیغمبر ذکر، د بني اسرائیلو د پیغمبر ذکر راځي، نو هغه مخالف قوم ته که هغه د هغې وخت کنانیانو یا چې د قدیم بیبلونین خلکو کوم چې ورته موږ دجله فرات خلک وایو یا د موجوده سوریا کوم خلکو، د هغې مخالف قومونه چې کوم یا قبطیانو د مصر، نو هغې ته دغه پیغمبران د خپل قوم د نجات خبره کوي، د خپل قوم د ازادۍ خبره کوي. هغې ورته دا نه وایي چې زموږ په لار شئ تاسو. یو پیغمبر هم اوس دلته کې زه یو سوال کوم چې موسی علیه السلام پیرغون ته دا وایي، صرف ورته دا وایي، دا خو د قرآن نه ثابته ده چې خدای دعوه مه کوه. دویمه خبره ورته خپل قوم د بچا او د بچ کېدو خبره کوي. پیرغون ته دا نه وایي چې ته زما په لار شه. پیرغون ته دا وایي زما قوم چې دی د دې استحصالي پالسونه نور آزاد کا. داسې ده که نه ده؟ موږ دلته کې بیا چې موږ کله راشو دلته کې،
نو موږ چې کله بیا پاکستاني نېشنلزم په نورو قومونو منو نو موږ په بیا هغه پاکستاني میډن پاکستاني اسلام هم منو هم پاکستاني نېشنلست کوي او هم سره مذهبي پاکستاني نېشنلست کوي داسې ده که نه دا صحیح ده دا یو بل کنفیوژن دی اکثر موږ د افغان او د پښتون د تفریق چې کله کوو که نه نو دلته چې په پاکستان کې ځان ته افغان وي نو په شک به ته ګوري یا به اعتراض کېږي څنګه ځان ته افغان وي نو ګوره ستونزه ده که نه زه اکثر دا خبره کوم چې په عربي منطقه کې تقریبا 30 هیوادونه دي چې عربي نسل او عربیت د هغوی کلتور دی نو په دغه 30 هیوادونو کې عربیت تقسیم دی او دا د عربي په شکل کې بیا راغونډ شوي دي خو دغه جغرافیایي تقسیم چې کوم دی د چا عربیت نه دی مات کړی بلکې په کویت کې هم عربي دی په سیریا کې هم دی په مصر کې هم دی په جاردن کې هم دی په اماراتو کې هم دی په سعودي عربستان کې هم دی خو چې موږ د خپلې بدبختې جغرافیې له راشو نو افغانستان کې خو افغان دی خو په دې ماته جغرافیه کې افغان نه دی که تاسو اوس اراده وکړه نو په یو څو منټه کې تاسو دا سرحد هم چې دی پار کولی شئ نو دې خبرې ته سوچ وکړه اوس تاسو خبره کوله زه دغه موضوع بس تاسو ماته هغه ځای یاد دی چې په کوم ځای تاسو درولې وه اوس بله خبره کوم د آیډنټیټي کرایسس چې موږ د آیډنټیټي د بحران سره په خاصه توګه د کوزي پښتونخوا پښتانه د آیډنټیټي د بحران سره چې دی مخ یو دلته په یورپ کې زمانه زما خو دلته بلا کلونه وشو دلته خو زما زمانې وشي ینګ راغلم وړوکی راغلم لوی شوم دلته کې 28 کالو ته ورسېدم زمانه چې خلک تپوس کوي نو ما ته وایي ته ترکیه زه یم نه بیا وایي عراقي زه یم لږ پسې نور اخوا لاړ شه نو بیا وایي ایراني زه یم نه څوک بدقسمتي ده بیا ورته مجبورا وایو پاکستاني یو نو چې کله ورته پاکستاني وایي د دې ځای کوم پښتونخوا پښتانه یورپ امریکا کې نو هغه ورته بیا داسې ګوري وایي پاکستانیان خو تور نه دي پاکستانیانو ته دی بیا د انډینو په نظر ګوري چې انډینو رنګونه لږ ډارک دي تور دي او بیا دا ټول د افغانانو په تذکرو باندې دلته بیا ورته موږ هغه لار برابر چې نه په شمال کې چې دی د افغانستان سره کوم سرحدي سیمه د هغې خلک سپین دي که نه نو د پښتانه بیا ورته موږ لوبه دغه قصه برابرو نو موږ د افغانستان سره چې دی تړلي یو نو موږ دومره په پاکستان کې په پښتونخوا کې دننه افغانیت نه منو پښتونیت نه منو خپل تاریخ نه منو خپل کلچر نه منو خپل جغرافیه نه منو خو چې بار ته راوځو او کله د دې بحران سره مخ شو په موږ باندې یورپین امریکایان ته پوښتنه وکړي سوال وکړي چې پاکستانیان خو ډارک کلر دی دا خبره زه ریسیزم په بنیاد نه کوم د نسل په بنیاد نه کوم د کلر په بنیاد کوم ځکه چې زما او د هغې په کلر کې په رنګ کې فرق دی خدای پاک پکې پیدا کړی دی نو بیا موږ ته هغه وایي نه وایي پاکستانیان خو ډارک دي نو دلته کې بیا موږ د آیډنټیټي د بحران سره مخ شو موږ هر ځای د آیډنټیټي بحران سره مخ یو مننه دوام مرکې خپل مرکې ته چې تاسو موسی علیه السلام په دغه باندې خبره کوله چې موسی علیه السلام د فرعون په محل کې رالوي شو لکه موږ د پاکستان په سوري کې رالوي شو ډېر احسانات دي په موږ د پاکستان ډېر غټ انعامات دي ساتلی په دې وطن کې سر یې راله بچ کړی دی وطن یې راله ساتلی دی نو چې خبره کوو د دې خپل ملک قدر وکړئ ناشکري مه کوئ نو موسی علیه السلام ته فرعونین څه وایي ګوره وایي موږ وساتلي موږ لوی کړلي او اوس راپاڅې فرعون ته وایي چې خدای مه جوړېږه دا خدای مه جوړېږه تاسو خبره وکړه دې کې بله لطیفه اشاره ده موسی علیه السلام د فرعون دا خدایي ماتول غواړي دا قام ازادول غواړي په دې شکل ځکه د هغه خدایي ماته نه شي نو قام خو غلام دی نو قام کې اصلاح راولي ځکه د بني اسرائیلو نفسي دا غلامي خو بدبختي ده تاریخي طور په پښتنو کې موږ کرنزونه جوړ شو د کمزورو د لاسه چې موږ د کمزورو ښکار شو د قامي کمزورو د قامي بدبختو نو دا هغه نفسیاتي حقیقتونه دي چې د زمانو څخه پاتې شي او عمل سره نو کا غلامي ولې نه د به بتا غلامي ښکاری هغه کې برته به وخت راول ښکاری ازادي چې کوم دی د دینه بهیره به کیږي لکه کله نه کله چې استګي کنه د وبوډان لراولې دار ډن نشاده ټوپ وي خطګي خور دی وبونه میره کیږي حالانکه دا وبي بچ کی نو دغه قصې د یو غلام قام په نفسیاتي توګه من په دې باندې دومره دغه غیز راشي نو موسی علی السلام ته فرعون او دغه ډله وای کنه چې ګوره دومره احسانات دی باندې مکه ونه شکر دی فرعون ته موای چې ته خدای پاک ني
نو موسی علیه السلام څه وی وتلک نعمت تمن علی نبت بنی اسرائیل وی دام څه احسان دی دام څه زبادنه ده چې په ما باندې کوي چې لږ وخت مې ستیر کو اویاتیا کاله گزاره مې رسو کړو تاسو وکړه نو تاسو شناختی کارت مې په جیب کې وګرځولو دا وړو کې وړو کې سانات خو زما قام مې غلام کړی نه بت بنی اسرائیل عبد عبدیت زما قام دی غلام کړی موسی علیه السلام وی جګړه مې صفقه ده دا ډیری وړي خبرې دي چې تا مال څاو یا کاله کې راکړو ما څه درکړلو ما ټیکس درکو تاسو شناختی کارت راکو پاسپورت راکو موسی علیه السلام دا وړي خبرې دي مسله د قام دی غلام کړی دی ادو الیا ازادي کا خلاصي کا دا یو تاریخي هغه حواله ز په دې حواله ورکومه چې د قام د نجات د خبره چې کم ده کنه دا پیغمبري خبره ده د نېشنالیزم دا فکر چې کم دی کنه یو خو بدبختی دار چې د نسل پرستی حواله او قصه منګرلو او په قام پرستی باندې ورته پو الکه قامیت چې کم دی دا په هغه زمانه کې وجود نه لرلو د نسل پرستی ټولنه ده د ټرایبلیزم ټولنه ده نو د ټرایبلیزم ټولنه هو ولاړه په نسل پرستی باندې لکه ننم د پښتنو دننه نسلی کرکی دي د قبیلو کرکی دي د قامیت په نامه نه یو کیږي د قبیلو په نامه را یو کیږي ډلې جوړیږي پلانې اتحاد او پلانې اتحاد قامیت ته ډیر مزل دی په دې پښتنو کې د قبیلویت نه لامنګه په ارتقای پړاو کې صنعتي انقلاب چې نه راغلی په دې ټولنه کې دا بدمنیم د دې لپاره ده چې د صنعتي انقلاب مخه په دې خاور نیول شوې ده تجارت ځکه باندې نو واپس نه چمن پورې زمنګ د لارې د شل کال نه تړلې دي شپونکې هم غر ته نشي تللی سبزیه سه زمنګ سره ډیر آنلاین کونړ په 15 کیلومتره کې د دواګان نه تا کوم چې خدای مو ساتي پکې نو په دې نو په دې حالاتو کې چې کوم دی کنه په دې بدبختو کې نو دا د نسل پرستی حواله دا ټرایبلیزم د دور رلی او په دې اوس وخت کې د ولسونو په مړی باندې ورګدي چې را داغلی شي دا چپ شي د نسل پرستی یعنی د قام پرستی او د نسل پرستی په منځ کې هیڅ تقابل نه هیڅ کمپیریزن نشته دی دا د بحث وړ خبره نه ده چې یو سړی کوي چې څوک د بحث لاندې راولي زما په خیال داغه د کم علمي د بیوقوفۍ او د جهالت لپاره دا پوره ده چې دا د نسل پرستی ولا راولي په قام پرستی وروټومبي وګوره د پیغمبر علی السلام د حدیث پرانا کې چې هغه وخت قام نشه قبیله ده او قبیلو ته قامونه واړه ویل کېدل نو پیغمبر علی السلام وی خیرکم المدافع عن عائلته ما لم یاسم پتا تاسو کې غوړه سړی غده چې د خپل قبیله سو ودرېږي او د قبیله په حق باندې ولاړه ده په ظلم ترڅو چې نو ودرېږي او د خپل قبیله دفاع کوي نو پیغمبر علی السلام وی دا پتا تاسو کې غوړه سړی دی پتا تاسو کې دا ډیر بهترین سړی دی یا پیغمبر علی السلام نه تاسو عصبیت څه ته وی پیغمبر علی السلام وی عصبیت د نسل پرستی تعصب ته چې حالات کللال شي او وی چې ز بس که دا قام می قتلونه کوم زی مرګریم دا قام می ظلمونه کوم زی مرګریم نو دا غ د نسل پرستی هغه اثرات دي چې په قانونو کې دي نو پیغمبر علی السلام وی چې نسل عصبیت دا دی چې ستارور ظلم کوي او ته د ظلم سره دا غ سره ودرېږي نو دلته چې موږ د قامیت او د نېشنالیزم د فلسفې له راځو نو دا خو د ظالم خلاف ودرېدل دي دا خو د مظلوم په ډله کې ودرېدل دي نو د ظالم په خلاف د مظلوم په ډله کې چې ودرېږي ته څنګه هغه د هغې په ضد هغه حواله رلی او د دې مظلوم په ضد باندې راټومبي وګوره یو روایت دی بل مستند امام بخاری دا حدیث راوړي وی افضل الجهاد من قال کلمه حق عند سلطان جائر لوی مجاهد د زمانه هغه دی چې د وخت ظالم ته ظالم وي د وخت جابر ته جابر وي دا زور صرف او صرف د قامیت په د فلسفه کې دی په بل فلسفه کې نشته دی نو ټول ازمونه چې کم دی بل یو غټه یعنی د کامیابی غرازونه چې منګه وایو په دې وخت کې سبزی سیبا نو د قامیت د فلسفه چې کم ده په مقامی حقیقتونو باندې ولاړه ده مقامی حقیقتونه دا سړي چې دا د ظلمونو نه پاکي دا د حقیقتونو نه ډکي دا هر فلسفه چې ته انټرنیشنلایز کې کنه کده مارکسیزم په څه کې او کده پان اسلامیزم په شکل کې راځي نو د دې په نتیجه کې تصادمونه او قتلونه مخې ته راغلي دا تاریخي حواله مشته دي او تر اوسه پورې مشته دي دا د نسل پرستی په بنیاد باندې به وجنه چې کم دي نو دغه جارحانه اقدامات یا جارحانه نېشنلزم متتویل شي اغاز په زر کاله په خام غلطو او 1400 کاله پس هم غلط دي من خبره کو د محکوم قانون لپاره د نېشنلزم د فلسفه د نجات بولو د نجات ځکه بولو
تیل راځو یوسفزی صاحب کرابا سوګه چې خیر دی یا کبل یو ټوکه مرکه ور به کوڅه مسله نشه دوام مرکې مسله لاره کنه چې موږ د قام نه قامیت ته راځو نېشنلزم ته راځو کنه یعنی ملت پالنه قام پرستی وطن پالنه نیو پدی قام پرستی کې یو غټ تور دا لګول کیږي چې پرستی په معنی د پرستش باندې اخیستل کېږي کوي د قام بندگی کې د خدای ظالمانو دا لغوي مغالطه ده پرستش او پرستی کې فرق دی پرستی پرست په یو اړخ باندې ودرېدل لکه حق پرست د حق پرست معنی چې کوم دی حق پرستی د دې معنی دا چې نه حق بندگی څوک نه د حق پلوي حسن پرستی وطن پرستی دا د پرستی او د پرستش یعنی دومره جهالت دی پر ټولنه کې کنه چې ته پرستش رلی او په پرستی باندې غورته پی نو خلک ویل کدا قام پرستی مو وای ما ته کله د مرګي وای ملت پالنه وایا ویم خو دې راسي کنه ملت پالنه نه کنه چې هر ټکی ولا جوړ کی د فلسفه ځنې خلک منلو ته تیار نه دي کار ټکی ته دی واوړي رسنی مني د دې فلسفي په تعریف باندې لکه دې ټینګیږي نه د ټکو اختلاف نه دی دا لغوي اختلاف نه دی دا د فکرونو اختلاف دی او د فکرونو په اختلاف کې څوک د بادار په سب کې ولاړ دي څوک د قام په سب کې ولاړ څوک د ظالم په سب کې دي څوک د مظلوم په سب کې دي نو د قامیت د خبره چې منګ رالو نو قامیت د سنه تشکیل کیږي یعنی د دې تقابل منګ د اسلام پرانا کې کوو چې ته وې چې قامیت غلط دی قامیت مکوا قام پرستی مکوا نو دې له برازو چې د قامیت وایي څه تا اوس کته نسل پرستی را تپیا خوستا جهالت دی چې پوه یعنی ما تبا د قامیت د ملت پالنې توکي غلط ثابت دی نو اله بس د امانه چې تا ټکو ویلا کنه و چې زیاده ته هم نو زبر ته ټیک ثابتوم د اسلام پرانا کې هم ثابتوم د نړیوالو فلسفو پرانا کې او د خپل کلتوري پښتونواله د انانات او روایتو په دننه هم نو قامیت څه ته ویل کیږي چې د قامیت په بنیاد باندې قام پرستی او ملت پال یو سړی جوړیږي وطن پال یو سړی جوړیږي نو قامیت دار چې دی ولسو چې هغه مختلف النسل خلک دی ولې نه نو ګوره مختلف النسل خلک شرال کنه ایسفزی سے پدی نیشنلزم کی دا نسلی کرکا پخپل د مین زلاړه یعنی کثیر النسل خلک بالکل کثیر النسل خلک بالکل کثیر نګوره وس پښتو ذکرې دا پښتنواله راسه کوي مغول چې کم دی مغول دا کم زی نسل دی مغول هم زما سه پښتون دی نن دا کم راسه پښتون دی بالکل دی امون ته کیس ذکر نه کوم ګوجرم کوستانه هم پښتون دی کوستانه هم راسه پښتون دی بالکل ولی ځکه کثیر النسل دی نو ګوره که په دې قامیت کې نسلی کرکه وي کنه نو دې ته وزه تیار وي چې ګوجر مې پښتون منلې یا بل مغول پښتون منلې یعنی دوه پراخه سینه د قامیت تعبیر لري نو قبیله خو نسلی اکایی ده او قامیت چې کم دی دا د شناخت اکایی ده دا به ډیره پراخه راولي نو چې پراخه راولي نسلونه هم دی پکې ډیری قبیلې دی پکې ډیری نو د پښتون قامیت تشکیل چې کله به راغلی دی دا خو د مختلفو نسلونو نه راغلی یونان هم دلته پښتون شوی دی هندوستان هم پښتون شوی دی عرب هم تاجک شوی پښتون شوی دی او مطلب دا دی مغول هم پښتون شوی دی نو دا موږ راغون شوي په دې کې نو ګوره د قامیت دا توکې په دې باندې ولاړ دی چې د یو ولس د مختلفو نسلونو چې په کومه خاوره اوسېږي نو یو شریکه خاوره به لري شریکه جغرافیه به لري دا د قامیت لومبی توکی دی اوس سوال دا دی چې د اسلام په حواله باندې یو حواله د موږ ته څوک دا ووایي چې د یو قام د شریکه خاوره نه دی ولس د شریکه خاوره نه که د شریکه خاورې نه ته انکار کې نو نه به د عرب قامیت به ثابت کی او نه به د افریقای او انډونیشیای قامیت ثابت کی به خو تا ټوټل قانون د منځ ویوړه او د دنیا قانون کلیر دی په خپل نېشنلزم باندې ځکه دا جګړه په هغه کې مشتانه په اسلام هم پوهې دي او په خپل مثلا پوهې دي من په اسلام هم پوهې نه په خپل مثلا پوهې نه نو جګړه هم جوړه کړې ده بغیر ضروري بحثونو کې کیلی نو شریکه خاوره نو د خاورې حواله چې منګه ګورو نو د خاورې مالک خدای پاک دی تاسو نو کثیر النسل خبر وکړه په یو جغرافیه کې دننه ویډیو پړم به سر کې ما وی چې کوم غیر پښتون مثلا د یو بل هیواد نه بل وطن نستا دغه تراجی هیواد ته کډه راوړي دلته انویسټمنټ کوي دلته پات کیږي دلته ژوند باک کوي دلته بیا ادغام کوي په معاشره کې یعنی انټیګریټ کیږي په معاشره کې دننه نو دا سړی ستاره معاشري ستاره ټولنې فرد دی ستاره قوم یو حصہ د یو برخه ده په کچاري ته دای خلکو ته وی چې تر ځان سره بوی راوړي تر ځان سره بیماری راوړي تر ځان سره نورې ګندګۍ راوړي نو دې ته بیا نسل پرستی وای
دې ته بیا تعصب وای. او نن په دې دنیا کې داسې قسمه نسل پرستی خو اسلام اجازه بالکل نه ورکوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې په اخري خطبه کې فرمایي چې عربي ته په عجمي باندې چې د فوقیت نشته او عجمي ته په عربي باندې فوقیت نشته، نو دلته کې هغه بیا ډیفینیشن کوي بیا د نسل پرستی چې هغه انسان خدای ته نږدې څوک چې تقوادار دی، پرهیزګار دی، په قومیت په بنیاد باندې هیڅوک هم خدای ته نږدې نه دي. د دې مطلب دا انسانانو ته ښایي چې تاسو په تاسو کې څوک ابتر او بدتر نشته. که څوک ابتر او بدتر دي نو په خپل کردار په اعمالو باندې دي. نو زمونږ خلک چې زمونږ د نېشنلزم نه دغه مطلب علي دغه چې دی مطلب علي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په آخري خطبه کې ویلي دي چې په نسل باندې فوقیت، په رنګ باندې فوقیت نه هغې ته ګوري. دغې ته چې ریسیزم وایي، دغې ته سوپریمسي وایي. په نن په دې جدید دنیا کې د سوپریمسي د ریسیزم په دې جدید دنیا کې ځای نشته. نن په فلسطین کې اسرائیل څه کوي؟ اسرائیل د ریس په بنیاد باندې، د نسل په بنیاد باندې فلسطینیان مجنیدای سره ظلمونه کوي. نن کو بل اړخ ته بیا وګورو نو هغه نیمه د نیمې نه زیاته دنیا په خپل فاینانشل سیستم باندې چلای. دنیا یې محتاجه ده او د هغې محتاجۍ باوجود په دنیا کې نن چې د اسرائیل آیسولیټ دی، یوازې دی. لاتینی امریکا دغه سره تعلق نه ساتي، یورپ پر سره حتی تعلق نه ساتي. ولې ور سره نه ساتي؟ ځکه چې په کې تعصب دی، ریسیزم دی. نو په دې ماډرن دنیا کې نن سبا ریسیزم نه چلیږي. زمونږ خلک زمونږ د قوم پرستۍ نه هغه معنالي یا لکه وروره زه خو مظلوم یم، زه خو محکوم یم، زه په خپل وطن کې چې سفر نشم کولی. دا مولانا صاحب چې په خپل سرحدي پوله په خپل پوله باندې چې د خپل مورني وطن سره اوسي او دی نشي تللی چې په څو منټه کې دی. نو منګره داسې قسمه ظلمونو خلاف چې د आवाज وچتاو، د داسې محکومیت خلاف منګ आवाज وچتاو. د دغه نه مراد زمونږ نېشنلزم د ملت پالنه ده. او دغه ملت پالنه کې یوازې ما قوم نه دی راغونډ زما شناخت، بلکې به دی کې زما حقونه او دا هر څه راغونډي. موږ د دې خبره کوو. مننه صاحب دوام ورکړئ. نو ګوره دا د نسل پرستۍ دا قصه چې کوم ده په دې اوس وخت کې کوم ګورو لکه په امریکا کې لانجه جوړه وه، تور پوستې او سپین پوستې به په یو گاډي کې په یو سیټ باندې نه پرېښودل کېدل. یعنې هغه قصې تر اوسه پورې را روانې دي. خو تاسو دا یاد ساتئ یوسفزی صاحب چې محکوم قام غلام قام دا کلم نسل پرست نشي کېدلی. بالکل دا ممکن نه ده. دا د نسل پرستۍ خوینه په بادار کې، دا په زورور کې، بالکل او دا شوی ده. دا د نړۍ حقیقتونه دي. نو د جغرافیې دا خبره خو بیخي اسلامي ده. د سټیټ په شکل کې هم حقیقت دی او د قانونو د اختیار د ننه چې کومه خاوره ده د شخصي ملکیت نه واله تر د اجتماعي ملکیت، تر دې پورې چې په اسلام کې څنګه غره، ورشو، اوبه، چینا شریکه ده د کمیون په شکل کې، ابتدایي کمیون په شکل کې کومه را روانه ده، همدغه شراکت په پښتنه ټولنه کې تر ننه پورې پاتې دي. معدنیات هم شریک دي، زمونږ ځنګل هم شریک دي، ورشو هم شریک دي، په دې کې ګټه تاوان هم زمونږ شریک دی، په دې کې زمونږ اوبه هم شریک دي، ګودر هم پکې شریک دی. نو د خاورې د ملکیت دا خبره یا په یو ټولنه ولس چې په یو خاوره اوسیږي دا بیخي اسلامي ده. دا د قومیت وړومبی توکی دی. دویمه ده چې د یو قام دپاره دی شریکه ژبه وي. په قومیت کې دا لازمه نه ده یوسفزی صاحب چې د قام دی یوه ژبه وي. یعنې دا څومره پراخ سوچ دی په دې ځای کې. ګوره شریکه ژبه پکار ده. د قومیت مهم توکی دا دی. نو شریکه ژبه او د هغې معنی داره چې لاندې نور قامونه شته، نو د هغې ژبې د قومیت په غږ کې موږ د هغې لپاره هم حقوق غواړو. نو ګوره د قومیت دویم توکی چې کوم دی دا ژبه چې یو قام شریکه ژبه ولري. نو ژبه دا خو یو نړیوال حقیقت دی د انساني تمدن او د ارتقا په نتیجه کې تر اوسه پورې انسان لویه لاسته راوړنه داره چې ژبه د ورسره ده او هر څه د هغې په نتیجه کې دی سمولی شي او د یو بل سره د مکالمې په فکر باندې خپل مشکلات مخکې حل کوي او روان دي. خو د ژبې حقیقت څومره ستر دی، بدبختي خو دا ده که نه چې د پښتون قام نه خو یې ژبه هم اخیستې ده. هر قام سره ژبه شته دی او زموږ ژبه یې غوڅه کړې ده، زموږ ژبه یې ورکه کړې ده. نو د ژبې د حقیقت د اسلام په نظر کې دومره دروند دی، دومره پیاوړی دی چې موږ وایو که نه چې قومیت موږ ته غلط ثابت که به پرېږدو. اوس د اسلام په حواله چې د قومیت دویم توکی هغه ژبه ده. نو قرآن موږ ته څه وایي
ان في خلق السماوات والارض واختلاف السنتكم والوانكم ان في ذلك لآيات للعالمين. قران وای ګوره د قران صریح آیت دی، وای اختلاف السنتکم والوانکم، ستاسو د رنگونو تنوع، ستاسو د ژبو ډیروالی او ګڼوالی، لآیات دا د خدای آیتونه دي، معجزې دي. اکثر موږ دا خبره کوو سټډي سرکل او دې کې د لکانو د زویم چې ګوره عربیم د خدای آیت منو، انګریزیم د خدای آیت منو، لاتینیم د خدای آیت منو، هندیم د خدای آیت منو، او پښتو هم د خدای آیت دی. دا انکار دی دلته نه کیږي، ځکه دی نه کیږي چې 2000 کم او زیاته ژبې دا ټول د خدای آیات دي، او دا د قران پر اړه کې خدای پاک دې آیتونه ویلي دي چې کدا آیات د منځ او باسي نو د خدای پیژانګلو به څوک څنګه کوي، د خپل خدای ثنا به څوک څنګه وي، د خپل خدای عبادت به څوک څنګه وي. دا خدای د ژبو برکت دی. نو دا ژبه د شناخ مسله ده، د شناخ حقیقت د دې سره تړل شوی دی. چې ګوره ژبې ته خدای پاک قران آیت ویلو او دغه ژبه جدید نېشنالیزم راواخیستله، د قومیت په توګه کې د شریکي پدیدې په شکل باندې شامل کړه چې قام به هغه شي دا په یو جغرافیه کې شریکه ژبه ولري. دا خو بینه د اسلام ټکی راوړو، د اسلام حقیقت د قومیت خپل کړلو، په دې کې غیر اسلامیت په کم ځای کې رالی. د قام د لپاره به شریک کلتوري، شریک تهذیب به، شریک روایت به دا غیلان دي، او دغه شریک تهذیب او د کلتور او د اقدار ولاندې د اقام شناخت به پیژنګلو به ځانګړي، او دغه ځانګړي شناخت چې کوم دی دا د قام په ملکیت او واک باندې به تمامي، چې په کومه خاوره کې کم قام دی دا دغه خاورې مالک دی، دا د وسایلو مالک دی، دا د غرغرونو او مرغو او د شتمنو مالک دی. نو اسلام څه وایي د ملکیت په حواله باندې؟ د عمر فاروق رضی الله عنه په زمانه کې د شام نه او د یمن نه داغه وخت ټکسونه، خراج، جزیه دا اخیستل کېده او مدینې ته رالېږل کېدله. عمر فاروق صاحب شام ته، معاویه صاحب ته او یمن ته معاذ ابن جبل ته جواب لیږي، او چې بیا د پاره مدینې ته شام او د یمن مالونه د ولسونو راونه لګي، دا دغه ولسونو لومبه حق دی، دا بدل ته ولګي، دا بدل ته خرج کی، د دې قام ګټه بدل ته بدای خرج کی. یو وخت پس هغه وای دلته په دې ولسونو ولګول، دا نور زیاته شو، او چې زیاته شو به راولېګا. پر اسلام دومره د مساوات، د یو قام د ملکیت، د یو قام د حقوق او د جوړولو احترام کوي. همدغه حقیقت جدید نېشنالیزم راخیسته دی او قومیت د دین را جوړ کړ، یو قام په خپل خاور واکمن کوي، په ځانې باچا کوي، ریاست ولا جوړي، په خپل خاور باندې خپل باچایی ور کوي. نو اسلام د دې منون کړي، اسلام د قومیت منون کړي، د قومیت ملاتړ دی، د محکوم قام د ازادۍ ملاتړ دی، د محکوم قام د مرستې ملاتړ دی. او جدید نېشنالیزم به موږ د خوشحال بابا د دې شعر پرانا کې د شلمې پیړۍ پورې د باچا خان بابا په افکارو کې مانو چې درس پښتون له قندهار تر اټکه سره یو د ننګ پکار پټه واشکار، او په یو جبه ویل سره پښتو کړو ولې نشو د یو بل خبردار، او پښتانه کبل څه فکر کړی ناپوه دي بیل تور خلاصې نشته په بلکار، وما علينا الا البلاغ. واو، ډیره مننه مولانا صاحب د وخت راکولو او پښتون نېشنالیزم به بل ډیبیټ کوو، مفصل تفصیل او په دې دور لوی تفصیل په دې جامعه تفصیل باندې ډیره مننه. او که هیڅ زموږ دا مرکه دوام لري، ډیره مننه. پم په خیر، الله مو ښه ساته، الله پامان، الله پامان.